افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته روانه شوه. سلام او مینه دوستانو، د ویډیو له شروع کېدو وړاندې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي، او که چیرته دغه ویډیو مو خوښیږي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون د جمعې په ورځ د مۍ په 3مه نیټه د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه له کابل څخه برطانیې ته روانه شوه. دا نړیوال جام سیالۍ به د مۍ په 30مه نیټه په انګلستان او ویلز هیوادونو کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د جون په 1 نیټه له اسټرالیا سره وکړي. کابل کې د ملي لوبډلې د جوړې شوې غونډې په مراسمو کې افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي خبریالانو ته وویل افغان لوبډله په نړیوال جام کې په یو اتفاق او یو بیرغ لاندې لوبیږي. د ملي لوبډلې نوی ټاکل شوی کپتان ګلبدین نایب د غونډې ګډون کوونکو ته وویل خوښ یم چې نړیوال جام کې د ملي لوبډلې مشري کوم او د ځان لپاره ویاړ بولم. نوموړي دا وښودله چې د مینوالو دعاوې ورسره وي او هیله یې وښوده چې ملي لوبډله به نړیوال جام کې ښه وځلېږي او دوهم پړاو ته به لار ومومي. نوموړي ژمنه وکړه د دې سیالیو کې به افغان کرکټ ملي لوبډله مینوال خپله ملي لوبډله په نوې بڼه وګوري. ټاکل شوې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام وړاندې له سکاټلند کرکټ ملي لوبډلې سره 2 تمریناتي سیالۍ وکړي. وروسته به ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې له کوربه انګلستان هیواد سره او پاکستان سره هم سیالۍ وکړي. سږکال په نړیوال جام کې 10 لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبیږي، په دې معنی چې هره لوبډله به 9 سیالۍ وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تېره میاشت د نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې مشري به یې ګلبدین نایب کوي. په نورو لوبغاړو کې شهزاد محمدي به وکټ ساتنه کوي، نورعلي ځدراڼ، حضرت الله ځاځی، محمد نبي ساحل، راشد خان ارمان، اصغر افغان، نجیب الله ځدراڼ، دولت ځدراڼ، حمید حسن او داسې نور. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او سپیڅلي لیزار سپارم. والسلام.